ګرانی موری او اوخوری دغه لس خبرې نورې هم په خپل ذهن کې د تل لپاره وساته. اول تسلیمتوب لره چې د خاوند د سر تاج اوسئ. دوهم د خاوند لپاره د پټنځای اوسه چې یوازې تا ته پناه دروړونکی وي. دریم ښکلا په سادګۍ او معصومتوب کې ده چې تا ته ارامي در بخلی شي. څلورم هوستوب مه کوه خو ښکلا خوښوونکي اوسه. پنځم که په پخلي ښه نه پوهېږې حتما یې زده کړه. شپږم مخته تر چلولو باید جوړول زده کړې. اووم هیڅ وخت بې له سینګاره د خاوند مخې ته مه کښېنه. اتم خوله دې هر وخت مسواک او خوشبویه لره. نهم بدن دې باید هیڅ وخت د خوړو بوی ونه لري. لسم دا خبرې عملي کړه چې د ژوند نه خوند واخلئ.